بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر، الله تعالى اغزاتا چتابه کړی د تاسو لپاره دریاب لتجري الفلك فيه بامره، چتابو کې وګرځي بیړۍ کشتۍ په دغه دریاب کې په حکم دی الله تعالی سره، ولتبتغوا من فضله، او لپاره د دې چې تاسو طلب کړئ د فضل د الله نه د تجارت اسباب د یو ملک نه بل ملک ته چې په کشتۍ کې څومره نقل کېږي په بل چیز کې نه نقل کېږي. ولعلكم تشکرون، او د دې لپاره چې تاسو د الله د دغه نعمت شکر وباسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، الله مسخر کړی دی د تاسو لپاره هغه شیان چې په اسمانو کې دي او هغه شیان چې په ځمکه کې دي، جميعا ټول منه د الله د طرف نه درته مسخر شوي دي. یو مسلمان سره یو نصراني مناظره کوي او دا نصراني ورته وایي چې خو تاسو په قرآن کې ذکر دي چې نوح عیسی علیه السلام د الله زوی ده، ولې وروح منه، وروح منه من د تبعیض دپاره ده، نو روح ده چې جز ده د الله نه. دا عالم ورته وایي که چیرې منهو د جزیات دپاره یي، بیا خو دا په مځکه او اسمانو کې چې څومره شیان دي ټول د الله زمان دي، ولې دا آیت ورته ویلی جمیعا منه، دا د اسمانو د مځکې کائنات ټول دا منهو ورته ویلی شوی ده که نه؟ هغه ځکه کلمه ویل ایمان راوړ. پوه شو؟ هلته هم هغه روح ده چې ناشي ده، پیدا ده د الله د طرف نه، داسې نه چې جز د الله ده. دلته هم دا د اسمانو د مځکې شیان دا ټول مسخر کړی شوي دي، منهو د الله د طرف نه مسخر کړی شوي دي. یو اوښ چې الله یې موږ ته مسخر نه کړي، یو اوښ په دا څو سوه کسانو باندې موږ سره تم کوی شو، خو الله راته مسخر کړي 500 اوښان کنکي ماشوم ته په مخه باندې ورکړه، ټول به ورسره روان وي. 50,000 ورکړه، ټول به ورسره روان وي. الله مسخر کړي دي. موږ په خپل طاقت باندې د دغو اتباع دا ډېره مشکله وه. ان فی ذلک، بېشکه په دغه تصویر کې چې د الله دغه مخلوقات موږ ته مسخر کړي دي، په دې کې د آیات دلایل د قدرت کې لقوم یتفکرون، هغه قوم لره چې هغه فکر کې کوي. قل للذین آمنوا، ووایه ای حبیبه دما هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی چې په مکه معظمه کې دوی ته تکلیفونه د کفارو د طرف نه ورکول کېده، ته مسلمانانو ته ووایه یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، چې دوی دې اوس بښنه کوي هغه آزار د هغه خلکو لره چې هغه امید د ورځې د حوادثو د الله نه لري، یعنې د کافر ته دې اوس درګذر کوي. صفحه عفو حکم په ابتدا کې چې د جهاد آیتونه نه ونازل، په مکه معظمه زندګي کې دوی د ترورتېرېږي کار د نه لري، دوی د خوش اخلاقي نرمي کوي چې هغه ذریعه د جلب د کفارو وګرځي. لیجزي قوما، لپاره د دې چې جزا ورکړي الله تعالی هغه قوم ته بما کانوا یکسبون، په هغه څه چې دوی کسب کوي. دا چې په مسلمان ظلم کېږي او مسلمان ته حکم د صبر ده، د کافر څه خیال ده؟ د کافر نه به بیا الله انتقام نه اخلي. مسلمان د صبر کوي، انتقام الله ته اخلي، د آخرت عذاب بیا الله ورډېروي ورته. من عمل صالحا فلنفسه، هر څوک چې کوم نیک کار وکړي دا کار دی د ځان د ګټې لپاره کوي. ومن اساء، څوک چې بد کار وکړي فعلیها، دغه په ضرر د خپل ځان باندې کوي. ښه او بد ټول د خپل ځان سره دي، ښه او بد ټول د خپل ځان سره دي. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، چې ټول عمر په کفر کې تیر کې تاوان چاته ده، چې ټول عمر په ایمان کې تیر کې ګټه چاته ده. که ګټه ده که تاوان ده، د مخلوق د خالق ته هېڅ ګټه او تاوان نشته، د په عبادت یا د په کفر کې. ثم الی ربکم ترجعون، بیا به خاص رب خپل ته وربیول کېږي په قیامت کې د جزا د اعمالو دپاره. اوس نو که بد دي کړي د تا به ضرر په تا به هلته ضرر وي، او که ښه دي کړي د تا دپاره به هلته ګټه وي. ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب، په تحقیق سره ورکړی وو موږ بني اسرائیلو ته کتاب تورات، والحکم حکم په تورات کې، فیصلې په مابین د خلکو کې، والنبوة او نبوت موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، ورزقناهم من الطیبات، او روزي ورکړو موږ دوی ته د هغه پاکو حلالو شیانو نه لکه من او سلوا. وفضلناهم، او ما فضیلت ورکړو دوی ته علی العالمین، په خلکو د خپلې زمانې باندې.
واتیناهم بینات من الامر ورکړي و موږ دوی ته ښکاره دلایل د امر د دیني احکامونه خو بدبختانو فمختلفو دوی اختلاف ونه کو په د امور د دین کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دې چې راغی د علم باقیا بینهم لوجد حسد نه دي په مابین کې ان ربک یقضي بینهم یوم القیامه بشک رب دې تا چې دا په فیصله کې په مابین دې کې په ورځ قیامت کې فيما كانوا به يختلفون په هغه شي کې چې دې کې اختلاف کوو دا خو د بني اسرائیل حالو ثم جعلناك على شريعه من الامر بیا موږ وګرځولې ته ولاړ په شریعت فراخ د کار د دین خپلنا فتبعها نو ته متابعت د دغه شریعت وکړه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون متابعت مکوه د ارزوګانو د هغو کسانو چې هغه نه پوهېږي انهم لا یغنوا عنك من الله شیئا بېشکه دوی نشي دفع کولی د تا نه د عذاب د خدای نه هېڅ شی که خدای نه خسته ته د دې متابعت وکړې او الله ناراضه شي بیا چې کوم عذاب د الله د طرف نه درځي دغه کافران نشي درنه دفع کولی وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض او ظالمان ځینې د دوی دوستان دي د ځینې نورو اما والله ولی المتقین خدای پاک دوست د متقین کافر د کافر سره نصرت کوي په دنیایي کارو کې کافر د کافر معاون ده په دنیایي کارو کې د دوستان دي سره اما الله دوست مؤمن د دنیا او د آخرت کارونه جوړي الله دوست مؤمن د دواړو جهانو مالک ده د دنیا کاریم جوړي د آخرت هم جوړي او کافر د کافر دوست په دنیا کې د تصرف ته یو د بل کارونه جوړي معاونتونه کوي خو په آخرت کې به پرون مو ویلې چې دا دوستان به یو د بل نه بیزاري بیا به یو په بل لعنتونه وي هذا دا قرآن عظیم شان بصائر بصیرتونه دي نصیحتونه دي للناس لپاره د خلکو وهدن او هدایت ته ورحمت رحمت ته لقوم یوقنون هغه قوم لره چې څوک یقین راوړي په دغه قرآن عظیم شان باندې په دغه دلایل باندې د جنت او د دوزخ په باب باندې موږ مخکې ویلې بار بار رب کریم ذکر کوي دغه کافرانو څه خیال ده په دنیا کې خو زه کافر ته روزي ورکوم مسلمان ته ورکوم که صحت ته که قدرت ته که اولاد ده که واده ده که څومره نعمتونه دنیوي دي نعم عامه دا په مسلمان هم شته په کافر هم شته نو دې خیال څه ده چې ژوند به هم د موږ د مسلمان سره برابر وي مرګ به هم برابر وي نه دا د دنیا نعمت عام ده خو آخرت کې رحمت خاص ده بیا په مسلمان پورې جنت بیا صرف د مسلمان ده کافر د یو سکند دپاره نه چې ور داخلی دی ام حسب الذین اشترکوا السیئات آیا ګمان کوي هغه کسان چې دوی کړي دي بد کارونه شرک او کفر ان نجعلهم چې موږ به دوی ګرځوو په آخرت کې کالذین آمنوا لکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عمل صالح کړی سواء محیاهم و مماتهم چې یو شی وي ژوند دی او مرګ دی په ژوند کې خو مو دواړه برابر کړي وو مرګ به هم د دواړه برابروم د مرګ نه بعد زندګي به هم د دواړه برابرې نه ساء ما یحکمون ډېر بد د هغه فیصله چې دوی کوي لکه دوی به چې کله کله بعضې کافران وویل لئن رجعت الی ربي که قیامت خوشتانه که بالفرض کوي بیا به هم خدای تر تا نه ماته ښه شی راکوي ولې په دنیا کې ماته ډېره دنیا راکړې الله وی نه داسې ده دا ډېره غلطه فیصله ده چې دوی کوي دنیا د امتحان ځای ده امتحان کې هر چا ته اختیار ده کوشش کوي که نه کوي خود نتیجه دا بیا په قیامت کې ښکاره کېږي فعل او کامیاب چې دا ناکام ده او دا کامیاب ده